دغه څو ورځو کې مزیدار شعر لیکي. شعر دی چې ارشاد په ودونو کې دا یو خیر دا څوک چې په شعر پوهېږي یا هغه قصه پکې که نه نو هغه به پې پوه شي چې په ودونو کې ناوک په لاس ورځي. په ودونو کې ناوک په لاس ورځي. په ودونو کې ناوک په لاس ورځي جنکیو ته هلک په لاس. په ودونو کې ناوک په لاس ورځي جنکیو ته هلک په لاس ورځي. او چې د چا په مخه تیر شمه توبه. چې د چا په مخه تیر شمه توبه. چې د چا په مخه تیر شمه توبه بس هم هغو له چابک په لاس ورځي. پښتون مثال دی چې د چا په مخه تیر شمه توبه بس هم هغو له چابک په لاس ورځي. او دومره پټ پرده کې اوسمه بیا هم دومره پټ پرده کې اوسمه بیا هم لیوانو له مې درک په لاس ورځي. دومره دا شعر خو د بنګله ډالۍ دومره پټ پرده کې اوسمه بیا هم لیوانو له مې درک په لاس ورځي. اماراتو کې اکثر د پښتنو اکثر د پښتنو نصیب خوار ورله سټک په لاس ورځي. اماراتو کې اکثر د پښتنو نصیب خوار ورله سټک په لاس ورځي. دا شعر بیا ویلاله اماراتو کې مسافرو ملګرو ته ډالۍ دغه مسافرو د پاره اماراتو کې او دا د تعلیم د کمای د وجه نه اماراتو کې اکثر د پښتنو نصیب خوار ورله سټک په لاس ورځي. تلمیرې پسې وتلی دی لالی. تلمیرې پسې وتلی دی لالی عقوبت پلپولک په لاس ورځي. دا شعر بیا ووایه. او د دې کورنیو څیزونو دا نومونه اباسین صاحب په غورځنګونه کتاب کې ډېر په ښه طریقې راوړي دي او په کار هم دی او دا لازمي دي. تلمیرې پسې وتلی دی لالی عقوبت پلپولک په لاس ورځي. او د ارمان د ژوند څو بدې خاطرې په هر بڼ ورله رنجک په لاس ورځي. د ارمان د ژوند څو بدې خاطرې په هر بڼ ورله رنجک په لاس ورځي. جنکیو ته هلک په لاس ورځي.